دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک پا سلسلہ کی مدہ اغیدہ ہجرت خبر شروع کرے وا جو نبی علیہ السلام سرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مکی مکرمین اوتل یو سرد خدمت دا پارا دا حضرت ابوبکر صدیق غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ او دویم وسرد لار خودن کے رہبرو داغنو عبداللہ ابن اریقت او دا لار خودن کے رہبر لا داغ وقت کی مسلمان امنو کافر دا داغ سلورو کسانو قافلہ دا مدینی منوری پا طرف روانہ شوا او تیر جمعہ میں در طویلیو چی پلارا کی دا یو غٹ دشمننا جنو میں سراقہ ابن مالک کو اللہ محفوظ کو دا مدینہ منورے علاقے تا نزدیشو او دا مکی مکرمین دمرا اللہ لرے اوستل چی دا مکی دا خلق رسو تنور نشوکے دے نو پلارا باندے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق تو فرمائل چیستا دے اوزے پکار دے چی منگتے لگون دے خوراک پا بایا والو دکا دیر لوی مزل دے لگ مزلم ندے سو شواروزا یو شان پر لپسی روان دی پا دش بیابان کے دا پاسا پہ چترے نشتا سوری پہ نشتا لار کے اوبا نشتا لار کے بازار نشتا چے اغین خوراک سکاک والی او دغا علاقہ تاسو ندلی دلی مالی دلی دا انتہائی گرم علاقہ دا برننور او لاندے نکانی دی او غٹ غٹی تیگی دی چتا پا میلونو بام سور سینکے سوری نشتا واڑا واڑا دا کیکر بوٹی دی پوٹے پوٹے او دا ازغو دا زوزان دی دا بوٹی دی دا زوز اونے لاندے خو سوری نی او دا کیکر بوٹی چیوی آگے کے خو پانے امنے کوی دیر نریوی اکثر غردی دلیوی نو دا کیکر بوٹی کے سوری دا کم زینئی او دا تیگی او دا لوی کانی لاندے که معمولی غندے سوری وینو دا آغا کانی تو دومری چی اغی کی گزارا کرانا دا زی اوزل پا عرفات میدان کے مرگرو سرطلیو ما دا عرفی دروازینا بغیر پا بل روز مرگروی چی دا سی پا رشنینو لارشو دا عرفات دا میدانو بو میرے رخل نو چه علتا منگ لارو نو دا عرفات پا میدان کی دا اوخان دی اوخانو والا ساتلی ویو اغی خمد دار خشتکڑی سیرے پہ چولی برے پہ دا پاسا لکا دا دی ٹانگے یو ٹاپم تڑلی دی دا پارا چه خلق پہ سوارشی و دا سے لگ پیو گردی ناغی تی پیسے دی لکوسم پا دے میلو کے خلق لال شی سوک پا سونو سور لکی پیسے ورکی سوک پا اوخانو سور لکی سوک پا تی سور لکی پیسے ورکی نو اغید اوخان زی پا زید عربو ساتلی وی و غیر خشتکڑی دولی کڑی وی دا پاسا پی سوری او دا خلق پی گرزی سوک زال تصویرون مباسی پا غوخ دا پاسا پینزر یا لالی لسر یا لالی دا سی گردائی ما آغا مرگرو توی میں دماغو یو خواہش دے جی پا دی اوخ لک سور شما ذکر میں نبی علیہ السلام پہ سفر کردے دے نو میں ازے پہ دا سنتو پا خیال سور لکو اگرچہ آغا جدا سور لی ودا جدا دا خدا یو شکل یو نقشہ خو با جوڑا پکن آغا اوخ تا چے ختم یو کیمرے والا میں لکا فوٹو کل گناہ نمال فوٹو بنو باسے اب فوٹوانو والا دان لپیسے خوارے میں فوٹو بنو باسی فوٹو کل گناہ دا و بیاد عرفات پا دے میدان کے قطن دا فوٹو اجازت در اندر کم نا پیسے در کم نا باو باسی ولی رخلا
هغه اوښې سملو ډېر اعلی کتی پې اچولې وه ډېر مقالین پې د پاسه پروت ډېر ښایسته پوسټ جوړ کړی او داسې یو ډبګي ورته ځوړند و یو خوا بل خوا په هغه ډبګي به خلکو خپه کېښود او خوچتي که نه نو وروبخت سم بیله نو چې سمیله او ما ته یې پې ډبګي خپه کېده وروختم پې کېناستم یا صیبه چې پاسو یې که نه مې خدای داسې په لانجه وړېدم کله به مخکې ته او کله به وروستو ته درونچاقې والی پاسېد شي یاره مې کار خو دې وکړه خو خدای دې پکې اوس خیر کړي بله را باندې د پاسه د چترۍ سورې دی ټاپو لاندې پسته ګدی ده د خپو د ایښودو ځای هم پکې شته خو هغه سړي ته مې ما به په دې ټول عرفات کې ګرځی نو ما ته هغه عربي چې بیا خو به ډېرې پیسې راکړې مې چې ته څو غواړې زه دله درکومه او په دې میدان کې مې وګرځوم مې زما نیت د سیل نه دی بس دا یو سنت نقشه جوړول غواړم په دې علاقه کې مې وګرځم ډېره ښه ده داسې روانه یې کړم هغه را پړې نیولې دی او په دې کې دغه کې مې ګرځئ په دې میدان کې تاسو یقین وکړئ لږ ساعت یې وګرځولم اخره کې مې واپس ځو وی ولې ستړی شوې هغه عربي راته وایي څه ما وی یو نو چې هغه اوښې بیا کېنه او زه ترې پاڅېدم ما له جړه راله بې اختیاره مې دا داسې اوښ دی چې د پاسه پې ګدۍ پرتې دي او زه یې خوږ کړم زما دا وجود یې ودړده او دا ملا او دا شاته وجود مې خوږېده او مې نبی علیہ السلام مبارک څه کم 1500 کاله 1500 میله په دې مزل کړی دی او د پاسه په اوښ داسې راحت نو لکه دا چې د پاسه پې ګدۍ پرته ده او په دې اوښ د پاسه سوری دی ټاپ پې د پاسه دی په ما نور هم نه لګي او د نبی علیہ السلام په هغه اوښ ټاپ هم د پاسه نو او دا د عرفات اوار میدان دی او هغه د مکې نه مدینې پورې ټول کاڼي دي او شاړې دي ښکته او پورته چې څومره تکلیف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په دې سفر کې برداشت کړي اسانه خبره نه ده مونږ ته خو هسې بس یو قصه ده چې بس په اوښ یې سورلي وکړو مدینې ته لاړ نور په دې مونږ سوچ نه دی کړی چې د اوښ سورلي اسانه سورلي ده او که ګرانه ده او په هغه اوښ د پاسه سوری و که سوری پې نو او چې په کومه اوښ د پاسه ملا ناستو چې هغې باندې نه ګدی و نه پې څه پوس شی شته نه په لاره اوبه شته او نه بازار شته او نه د خوراک څښاک انتظام شته ډېر سخت سفر دی د هجرت ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ته یو ځل وی ابوبکر راځه یو سودا کو صحابه او سوداګانې خو به د نیکو وی عمره څه سودا کې وی تا ته پته ده چې ما په اسلام کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي وی عمر بلکل او ما ډېر کلک کلک جهادونه کړي دي وی بلکل دا دې منم او ما د مکې د خلکو په منځ کې د کلمې اعلان کړی دی وی دا دې منم او دا هم درته پته ده چې زما د نبی علیہ السلام سره څومره مینه ده او څومره محبت دی وی دا دې منم وی دا هر څه در کوم یو نیکي دې نه غواړم زما دا ټولې نیکۍ در بخم یو نیکي دې نه غواړم حضرت ابوبکر وی یو نیکي حسنه یو نیکي وی یو وی وایا سودا کو وی ستا د نبی علیہ السلام د هجرت د سفر نیکي دې نه غواړم غار ثور کې چې د حضور پاک سره کومې درې شپې کړې دي هغه نه غواړم هغه نیکي حقه نیکي راکه باقي د زندګۍ د خپل ژوند ټولې نیکۍ در بخم حضرت ابوبکر وی عمره دا سودا ډېره ګرانه ده دا قسمت ما ته الله را نصیب کړې ده ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي وی د ټولو خلکو چې په ما احساناتو ما هر چاله د خپل احسان بدل ورکړی دی په ما د چه احسان نشته یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی د هغه د نیکۍ او د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي د مارونو سخت سفرو نو نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابوبکر ته فرمایي وی چې ته بازار دکان معلومات چا نه واخله لږ سودا ته والو ډېر لوی سفر دی اوږې م یو تږې م یو تپوس یې وکړه چا ورته وي دا مخامخ کور چې دی دا خیمې دا د یو سخي ښځې دی ام معبد مشهوره ښځه وه لکه حاتم تی چې په سخا کې مشهور و
ام معبد ښځه ده او ډېره زیاته مشهوره سخي ښځه ده، هغې له ورشئ ابه درته مفت بغیر د څه پیسو نه څه درکړي، که په بیه ته اخلی نو بلا ګړي دي ورسره، چیلی دي ورسره، په پیسو به هم در باندې در خرڅ کړي. ډېره ښه ده. نبي علیه السلام سره د قافلې د ام معبد کور ته خیمو ته ورغی، وی مونږ خو راغلي یو او تا نه څه شی اخیستل غواړو، ډوډۍ را باندې خرڅی، غوښه را باندې خرڅی، بل څیز را باندې خرڅی، نو مونږ له راکړه چې په بیه درنه واجو. ام معبد ورته وایي چې په بیه نه خرڅوم، خیراتي دله در کوم، خو لږ صبر وکړې، انتظار وکړې. ولې؟ وی خاون مې ګړې چیلی سرن لیستی دي، نو چې هغه ګړې چیلی د سرن نه واپس راولي نو چې ستاسو څنګه خوښه یې هغسې به وکړو، که وی ګړه به درته لال کم، چیلی به در لال کم، پی به در باندې وسکم. دی وی نه مونږ خو ایسارېږو نه، وی نه ایسارېږئ به خامخا، دا زما خیمې دي، ښه په اطمینان څملې، اوده شئ دمه شئ او خاون مې را روان دی، اوس قریب به ګډه چیلی راولي چې ستاسو څنګه خوښه در سره کوم، در کوم دله. وی په دې ګوټ کې یو وړه غوندې چیلی تړلې وه، اوچه بیماره، د بیمار څاروي دا نښې چې شخون نه وی، او چې کوم څاروي روغي نو هغه شخون وی، او د شکل نه هم پته لګي. حضور پاک ورته وفرمایل وی دا خوا ګوټ کې چې چیلی تړلې ده دا رالوله شکل. هغې ښځې پې ګمان وکړه چې دا جوړ پسې نه پوهېږي، د چیلو په قصو کې پیسو د دوی تجربه نشته، دوی نه پوهېږي. ورته یې وی چې دا چیلی خو بیماره ده، ته ګورې دا ټپه ټیپه ده، اوچه هم ده، اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه، او که دا جوړه وي په صحت باندې نو بیا به دا ګډو چیلو سره سره لتلې وه، نو جوړه هم نه ده، بیماره ده. نو لږ صبر وکړې زما چیلی راځي. حضور پاک ورته وفرمایل وی که ستا اجازت یې مونږ بیوله شو. هغې به پورې وخندل چې دا غریبانان نه دي خبر د چیلو نه. وی ګورې ما درته ووایي چې ناجوړه ده، که د جوړه وي چیلو سره به تلې وه، اوچه ده، اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه راځي. وی که تی اجازت راکې نو مونږ بیوله شو، ستا اجازت یې وی ښځه اجازت دی. نبی علیہ السلام مبارک یو لوښی د هغې په کور کې پروت و، غټ بالټۍ هغې راواغېشته، هغه بالټي کې وی دومره پی راتلل چې 9 کسه پې مړېدل، 9 کسه هسې ګیلاس ګیلاس پی نه چې ښه اوږي پې مړېدل. هغه بالټي ته یې ګوتې کړې ښځه ورپورې خاندي. او چې نبی علیہ السلام مبارک د خپل برکتي لاسونه د چیلی په غلاز باندې ووهل نو فوراً چیلی خپې اوله وکړې او غلاند یې د پیو نه ډکه شوه او شخوند یې شروع جوړه هم شو. یوازې دا نه چې پی پکې راله، باقاعده شخوند یې شروع کړه، صحت یې ټیک شو او غلام د پیو نه ډکه شو، خپې یې کوله وکړې او نبي علیہ السلام پې مبارک لاس راخ کړ او هغه لوښی مکمل چې د پیو ډک کړ، چې د پیو ډک کړ. ړومبې حضور پاک خو داسې هم نه دی که نه، د پیغمبر علیہ السلام خوی عجیبه دی، حرسناک نه دی. ړومبې یې پې ام معبد له وکړې، ړومبې ته وسکه، په هغې یې وسکل. د هغې نه پس چې نور څومره ملګري و، حضرت ابوبکر، عامر ابن فهیره، عبدالله ابن اریقط، یا په کور کې څوک و، په هغې یې وسکل او په آخره کې نبي علیہ السلام په خپله پې وسکل او دوباره ته هغه لوښی بیا وله ډک واخېسته او پیغمبر علیہ السلام ته روان شو. دا یو معجزه شو د نبی علیہ السلام، یعنی په اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه راځي او بیا بیماره چیلی او بیا چیلی که ډېر هم سربی نو چیلی دومره پی نه کړي دا څومره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم واخېسته. او چې دی د ام معبد کور ته ورسېدل نو په مکه کې یو پیری دی، هغه چغې وی په مکه مکرمه کې. خلک هغې پیري حیران کړل،
چې خدایا څوک اینو نو اوازونه اورو. هغه پیری او څو شعرونه ووې، هغه شعرونه د هغه پیری درته وویم. جزا الله رب الناس خیر جزائه، جزا الله رب الناس خیر جزائه، رفیقین حل خیمت ام معبدی. وی خدای پاک دے اغا اللہ چی دا دے ټول انسانیت رب دے، اغا اللہ پاک دے بہترین جزا ورکی، اغا اللہ دے بہترین ثواب ورکی. چالا رفیقین اغا دو دوستانو لا، خدای دے اغا دو دوستانو لا دیر لوی بدل او دیر لوی ثواب ورکی. کم دو دوستان؟ حلا خیمت ام معبدی، اذا ام معبد خیموتا ورسیدل. دا آواز کئی دا مکی خلقو با منڈے والے آواز دا کم لینا دے چا آواز طول مکی وریدو، لیکن سڑے نخ کارد چا آواز سوک کئی. سوک دا سے ورپس منڈے وئی، سوک دا سے منڈے وئی، سوک دا سے منڈے وئی. دا سڑی پتہ نہ لگی چا سوک آواز کئی، خوشیرون وئی لگی آلے. او دا مکی خلقو تیدا خبر اخکارکلا چی نبی علیہ السلام ستاسو دا گرفت نود دو میں معبد کلی ترسیدلی. اس کا دا مکی خلق ورپسی پا اسونو مزغلی نو پیغمبر علیہ السلام نشیرارو دا سے دے ترسیدلی دی. نو پیرے چغی وی جزا اللہ رب الناس خیر جزائه، رفیقین حل خیمت ام معبدی، وما نزلها بالہدا فاہتدت به. وی دا دوارا دغی دا ام معبد کلی تا ورسیدل. التا میلمانشو، نو چه میلمانشو نو فاہددت به. ام معبد دا پیغمبر علیہ السلام پلاس بیعتو که ایمان امراوڑو. اغی خلچ دا پیغمبر علیہ السلام دا عظیم معجزو لیدا، نو اغی خزی تا پتاو لگی دا نبی علیہ السلام والا فوراً دعوت ورکو. ویتا سوکے ویتا دا اللہ رسول ما او دا مکی نرا روان شویم. دا مکی خلقو دا خپل وطن نرو استما مدینی تا روانیم. دا زما معجزہ شو، دا ما دا پیغمبر دلیل دے. خز فوراً دا حضور پاک سرا بیعتو کو مسلمان شوا. و یادو ساتیرونو بی بی عائشہ فرمائی وی دا خزو بیعت چیو دا خلیباو. امونگ چه لاس یادو دا سے مجازی خبر اکو پا خلیباو. وی چرتا دا نبی علیہ السلام مبارک لاس پردے خزی سرنر جنگی دلی. ما مست یدہو ید امرأت قطو. دا پیغمبر علیہ السلام لاس چتا دا پردے خزی لاس سرنر دیوزے شوی. پا خلیباو سر خزو بیعت کاو. نو ام معبد بیعت و سرو کو خدای پاک مسلمان اکلا. نو پیری دا ام معبد دا ایمان اعلان پا مکہ کیو کو. ہما نزلاها دا دوارا مرگری دا ام معبد دا خیمو کیو دا کلی تا ملمان شو ورکس شو بالہدا پڑیر لوے ہدایت زان سر ہدایت یوڑو. فاہتدت بھی اغی پیمان روڑو. فقد فاز من امسا رفیق محمدی. ویچے سوک دا پیغمبر علیہ السلام دوستانہ کی داخل شو دار کامیاب دے. بیا سوئی سلو اختکم عن شاتها و انائها. ویکے یقینم نکی گی دا دغ خور نا تپوسو کے دا ام معبدنا داغا چیلے تپوسو کے داغا لوخی تپوسو کے. خیر لکم یقین نکی گی معلومات تے والے دا ام معبد دا خورنا تپوسو کے دا ام معبد نا چی چیلے سشو لوخی سشو. سلو اختکم عن شاتها و انائها فإنکم ان تسألو الشات تشہدی. وی کدا آغا چیلے نم تپوسو کنو چیلے بام گوئی ورکی چودہ دا آخر زمانے پیغمبرو. چیلے کی خودے پہ پیدا کلل، پہ کی خودے پیدا کلل. پاگا چیلے کے نبی او خدا مسلمان شو. حضور پاک چی دا ام معبد دا کلی نووت او روان شو. نو خاون دیر آگے، خاون تبے ابو معبد وی. خزی وطالو وی اے خزی یو سریو دیر برکتی انسانو، دیر برکتی لاسی او دا چلش
هغه چیلې ته وګوره روغه شوه وی دا بالټې پی د سدي ښځې وی دغه چل درته ویب که نه دا دغه چیلې دي او دومره پیتې مونږ سکلیم دي لوښې م ډک دي وی دا سړی څنګه و ام معبد ورته د هغه ټول صفت وکړه داسې وجود و داسې سترګې وې داسې مخ و داسې خبرې کولې ای ښځې وی دا خو هغه هلک معلومیږي چې هغه مکې والا دی او په مکه کې د ایمان دعوه کړې ده او بیا د قوم د وجې نه د مکې نه راوتې دی او چېرته په سفر روان دی دا خو هغه معلومیږي وی سړي او حقه برکتي انسان دی نو څه موده پس دا ابو معبد هم لاړ مدینه منورې ته او د نبی علیه السلام په لاس یې بیعت وکړه خدای غم مسلمان په لاره تلل مدینې منورې ته ورنږدې شو چې نږدې شو د مشقت او د تکلیف سفر دی نو هلته د یو بل مضبوط پهلوان سره چې د هغه زمانې یو لوی بدماش و هغه سره ملاقات وشو سراقه ابن مالک بریده اسلامي سره ملاقات وشو او یا کسانو لخکر و سره دی د او یو کسانو او تورو ये म्यूजियम है कह रहा उस टाइम का जो गंदुम है ना वो भी पड़ा हुआ है। हाँ वो दिखेगा होगा ना गंदम वो भी दिखेगा किधर से दिख रहे होगा ये उधर के मटके पड़े हुए ठीक है ये क्या है इसकी जाली है आ जा इधर आ जा ये उधर के बंदे बने हुए पुरानी चीज बताती है भाई। हाँ पुरानी चीज बताती है ना ये मुजस्समा ओरिजिनल है ये जो है ना ये ओरिजिनल है उस दौर का सही ये बादशाह था उस दौर का ये बंदर की तस्वीर है क्या हाँ है ना बस ऐसे कुछ मालूम है क्या है हाँ इसका सर नहीं है हाँ इधर आ जाओ साहब लास्ट के सब सामान स्टिक डाल दी प्याला डाल दिया सुराई डाल दी ये सुराई प्याले 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 सोने के बाउल कैंडल्स गोल्ड का पूरी जिंदगी को ऑर्नामेंटेशन ये उधर की तराजू है जैसा एक शहर है कोयटा शहर के नीचे वहाँ से कब्रें मिली सोने के प्याले सोने के प्याले यानी इतने यहाँ के लोग अमीर थे उस जमाने में कि कब्रों में भी सोने के बर्तन डाल देते थे का ये कीड़ा था कि जब ये बंदा या बंदी उठेगी तो इसको इस चीज काम नहीं जैसे मिस्र के लोग यकीन करते थे लाइफ आपको कहता है यहाँ के लोगों में ऐसे सामान डालते
इससे हमें पता चलता है कि चलो उस्ताद आगे। सूरज के सामने फिर बादल आ गए। हाँ वो बंद कर दिए, बंदी बिजली जाएगी। हाँ आप कुछ खींचो इधर से, आप ऊपर खड़े हैं ना। अच्छा वीडियो